أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. کم وخت چې اختیار و شیبته ورکړي، ده ویل د اکا سره ځم، ځکه دی پوهېدی چې هلته شرف او عزت سته، او ده ته هم دغه شرف ډېر اعتبار درلودی. که څه هم د ده عمر لږ و، خو د شرف په قدر پوهېدی. اوس نو شیبه د خپل اکا سره د هغه پر اوښ تر شا ورسره سپور سو. کم وخت چې مکې مکرمې ته داخل سوه، هغه وخت عادت داسې و چې خلقو به همیشه نوي نوي مریان رانیول. نو خلقو چې شیبه د مطلب سره ولیدی چې تر شا یې پر اوښ سپور دی، د خلقو دا خیال سو چې مطلب نوی مریی رانیولی دی. نو یوه شیبه ته عبدالمطلب ویل، یعنی د مطلب مریی. که څه هم وروسته بیا خلقو ته دا معلومه سوه چې دا د هاشم زوی شیبه دی او د مطلب وراره دی، خو شهرت یې په عبدالمطلب سره پیدا کړي. دغه عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی او د هاشم زوی دی، او هاشم د عبدمناف زوی دی، او عبدمناف د قصی ابن کلاب زوی دی، زموږ د نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی. خیر، عبدالمطلب ځوان سو او واده یې وکړي. د ده اول اولاد چې زوی و، حارث نومېدی، چې د ده تر ټولو اولادو مشر و. کم وخت چې دغه حارث لوی او ځوان سو، البته عبدالمطلب نور اولادونه هم درلوده، خو هغه کوچنیان وه. په دغه وخت کې عبدالمطلب خوب ولیدی. هغه داسې دی بدو او یو چا پر غږ کړه، طیبه وکینه. ده ویل طیبه څه شي ده؟ خو هغه ناره کوونکی ولاړی. دی په تعجب کې سو چې دا څنګه خوب و. دوهمه شپه بیا بیده دی چې یو څوک ورته وایي بره وکینه. ده ورته ویل بره څه شي ده؟ ناره کوونکی بیا ولاړی. نو د ده په زړه کې ور وګرځېده چې یوه کیسه سته، ځکه داسې تکراري خوب بې څه نه وي. درېیمه شپه بیا په خوب کې هغه ناره کوونکی ورته راغلی، ویل مضمونه وکینه. ده ویل مضمونه څه شي ده؟ هغه ناره کوونکی بیا ولاړی. اوس نو بالکل د ده یقین سو چې یو لوی او مهم کار سته چې د هغه په باره کې 3 ورځې پرله پسې خوب وینم. داسې مکرر خوب په عادي ژوند کې څوک نه ویني. څلورمه شپه بیا عبدالمطلب خوب ویني چې یو څوک ورته وایي زمزم وکینه. ده ویل زمزم څه شي دی؟ دا وار ناره کوونکی نه ولاړی او ورته ویل هیڅ کله نه وچیږي او نه بهیږي. حاجان به په اوبوي، او دغه زمزم د لرشن او وینو په مابین کې پر هغه ځای دی چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي د میژانو د کلي سره، چې په پښتو میژتون ورته وایي. دا خبرې د عبدالمطلب په زړه کې حفظ او یاد سوې، او پوه سو چې ده ته د زمزم د کیندلو وظیفه ورکول سوه. دی باید زمزم وکیني. زمزم په اهل مکه کې مشهور وو، اورېدلی یې وو، مګر ځای چاته نه وو معلوم چې چیرې دی. او دا هم مشکله او ناممکنه وه چې د کعبې شریف ټول اطراف دي د زمزم د پیدا کولو دپاره وکیني. مګر اوس عبدالمطلب ته د زمزم په کیندلو سره امر وسو. دا اشارات او علامات ورته وویل سوه. ځای تقریبا معلوم سو، خو عبدالمطلب ته یو بل تکلیف پیښ دی. هغه دا چې نور قریش کله وده ته اجازه ورکوي چې د کعبې شریفې پر شاوخوا کیندل وکړي، او دی هم بیله دغه یوه زوی څخه چې ځوان دی، بل مدافع او کومک کوونکی نه لري. خو په دا ثبات دی
او د زوی حارث دواړه د کور راووته او کعبه شریف ته ورغله چې زمزم پیدا کی او ویکینی. اوس نو په هغه علامو پسې ګرځي چې ودته په خوب کې ویل سوي وي. اوله علامه دا و چې په مابین کې د لری او وینو. دوهمه علامه پر هغه ځای چې سپین وزري کارګه مشوکه وي. او درېمه علامه د میژتون سره دی د کعبه شریف پر شاوخوا په دغه علامو پسې ګرځي مګر علامه هیڅ نسته. دی پر دغه حال و چې یو څو نفر راغله غواړي چې یوه غوا د هغه بت سره حلاله کی چې اساف نومیږي. دا بیان خو مو د مخه درته کړی دی چې اساف او نائله څوک و او څنګه بوتان سوه. نو دغه نفر هغه غوا حلاله کړه. د اساف سره وینې توی سوې مګر دغه حلاله سوې غوا د هغه ځای څخه وغورځېده. وینې ځینې بهیږي او غوا ځغلي. څو بل ځای غزاره سوه. نفر پسې ورغله د غوا پاته کار یې هلته وروکړي. لري او کلمې یې هلته ځین راویستل. اوس نو عبدالمطلب ته اوله علامه ورمعلومه سوه چې دا یې ویني او هغه یې لري یا لرشن. د دغو دوو په مابین کې د زمزم څاه دی. خو بیا هم دغه منطقه ډیره لو او پراخه منطقه ده. نسي کولای چې ټوله وکیني. اوس نو په دغه ځای کې ګرځي چې پر میژتون پیر سو. دا هم دوهمه علامه سوه. مګر دا د میژانو ښار هم یوه لو منطقه ده. بیا هم مشکله ده چې دا ټوله منطقه وکیني. په فکر کې دی چې څه وکړي. په دغه وخت کې یو کارګه یا ټپوس راغلی چې په وزرو کې یې سپینې بڼې وې. کارګه عادتا ټوله تور وي خو ودته په خوب کې ویل سوي وه چې غراب اعصم او غراب اعصم په عربي کې و هغه کارګه ته ویل کیږي چې په وزرو کې یې سپینې بڼې وي. نو دې کارګه و هغه میژتون ته نږدې مځکه په مشوکه وهل. عبدالمطلب پوه سو چې دا هغه د مقصد ځای دی. نو یې د هغه ځای په کیندلو شروع وکړه. خو قریش پر راټول سوه. ویل دا څه کوې؟ د اساف او نائلې په مابین کې مځکه کینې؟ موږ هیڅکله اجازه نه درکوو چې ته کعبې شریفې ته نږدې مځکه وکینې. ده پر خپل زوی حارث غږ وکړي چې دوی راڅخه ګرځوه او په خپل عبدالمطلب په کیندلو مشغول دی. خو قریش د یوه طرفه او حارث د بله طرفه سره اخته دي. قریش یې د کیندلو څخه منع کوي او حارث د هغو مخنیوی کوي. عبدالمطلب په خپل کار اخته دی، کیندل کوي. خو دا نقاش او کشمکش تر ډیره دوام درلودی. څو عبدالمطلب پر هغو ډبرو پیښ سو چې عادتا د څا پر خوله ایښول کېدې. یو وار یې نارې کړه الله اکبر. قریش پوه سوه چې عبدالمطلب د خپل مقصد شی پیدا کړي. نو قریشو پوښتنه ځینې وکړه چې ته څه شي کیندې؟ ده ویل زمزم. عبدالمطلب نور هم خپلو کیندلو ته دوام ورکوي او حقیقتا یې هم د زمزم څا پیدا کړي. اوس نو قریش ورته وایي موږ دې په دې څا کې شریکان یو. عبدالمطلب ویل د چی شریکان؟ تر اوسه پورې مو زه وکیندلو ته نه پرېښولم. ما وکیندی. اوس چې اوبه پیدا سوې تاسو مې شریکان یاست؟ ورونو واقعا په مکه مکرمه کې د اوبو ملکیت ډېر لوی شرف و. اوبه په مکه کې تر اوسه دوی خپلې اوبه د مکې مکرمې د باندې څخه راوړلې او اوس په خپله په مکه کې زمزم ورته پیدا سو. خو عبدالمطلب پر دې ټینګ سو چې اوبه زما دي او نور قریش بیا وایي چې موږ حتما در سره شریکان یو. څو خبره تر جنګه ورسېده. خو په آخر کې پر دې فیصله وسوه چې درېیم طرف دې زموږ په مابین کې حکم او فیصله وکړي. ویل دا درېیم به څوک وي؟ هغه هم پر دې اتفاق وسو چې د بني سعد پر کاهن به فیصله کوو چې دا کاهن په یثرب کې اوسېدی. نو و یثرب ته رهي سوه چې اوس مدینه منوره ورته ویل کېږي. هلته چې ورسېدل د بني سعد کاهن و خیبر ته تللی و. نو دوی خیبر ته پسې رهي سوه. ورونو تاسې وګورئ کم وخت چې الهي دین نه وي، جهالت او بې علمي وي، سحر او جادوګري، کوډي او کاهني څونه پر خلقو او د دوی پر عقیده مسلط وه او څونه یې ځانونه پسې ستړي کول. د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې، بیا د مدینې منورې څخه و خیبر ته، هغه هم پیاده یا پر اوښانو په کوډګر او کاهن پسې ځي. خیر دوی نو اوس د کاهن د حکم او فیصلې دپاره خیبر ته رهي دي. خو په لار کې چې ټوله ریګ او غرونه دي د عبدالمطلب او د ده د ملګرو اوبه خلاصې سوې او د هغه نورو قریشو سره هم لږ اوبه پاته دي.
څو عبدالمطلب او د ملګري د تندې د لاسه مرګ ته قریب او نږدې سوه. نو یې د هغه نورو قریشو څخه اوبه وغوښتې، خو هغو ویل زموږ سره دونه اوبه پاته دي چې فقط موږ ژوندي پاته سو، او اوبه یې ور نه کړې. نو عبدالمطلب او د ملګرو ځانونه پر مرګ وسپارل. ویل وچ دښتې، اوبه هم نه لرو او د مقصد ځای هم ډېر لرې دی، بې له مرګه بل شی نه دی پاته. نو ویل باید څه وکړو؟ ویل باید د خپلو ځانو دپاره قبرونه جوړ کړو. مرو خو حتما په دې کې خو شک نسته، مګر دا چې ټوله پر دشت پراته یو او حیوانات مو خوري، تر دې دا ښه دی چې ښخ کړه سو. قبرونه به جوړ کړو، هر یو چې د مخه مړ کېدی دا نور به هغه ښخوي، خو فقط هغه یو آخري نفر به بې ښخېدو پاته سي، دا نور خو به ښخ سي. ویل ښه فکر دی. نو یې د قبرو په کیندلو شروع وکړه او د قریشو هغه بله ډله ورته ګوري. دوی قبرونه وکیندل او د مرګ په انتظار کښېنستل. خو بیا د عبدالمطلب زړه طاقت ونه کوي. ویل دا نه ده صحیح چې موږ ناست یو او د مرګ انتظار باسو، دا عجز او تسلیمېده دي. تر هغو چې ژوندي یو باید په اوبو پسې وګرځو. نو بیا د اوبو د پیدا کېدلو دپاره ولاړ سوه. که ګوري چې د عبدالمطلب اوښ مځکه په پښه ووهل او د مځکې څخه یو څه اوبه راووتې. دوی یو وار په تلوار پر راټول سوه، اوبه یې وچښلې. کوم وخت چې د دوی ضرورت پوره سو، نو یوه هغه نورو قریشو ته ور غږ کړه، ویل راسئ اوبه وچښئ. هغه هم راغله، اوبه یې وچښلې او لوښی یې ډک کړه. نو یې عبدالمطلب ته وویل و تا ته چې الله جل جلاله په دې وچ دشت کې اوبه درکړې، نو زمزم هم ستا دی او الله جل جلاله تا ته درکړی دی. دوی پوه سوه چې دا د الله جل جلاله د طرفه اشاره ده چې زمزم د عبدالمطلب دی. نو زمزم یې وده ته پرېښاوه او د کاهن د طرفه بیرته راوګرځېده. نو سقایه یعنی د حاجیانو اوبول بې اختلافه د عبدالمطلب سوه. د زمزم تصرف د عبدالمطلب او د هغه د اولادې سو. الله جل جلاله و عبدالمطلب ته پرله پسې اولادونه ورکول. 10 زامن ورکړه او 6 لونې ورکړه. زامن یې عباس او حمزه رضی الله تعالی عنهما. دا یې هغه 2 زامن دي چې د اسلام وخت یې نیولی دی او په اسلام مشرف سوي دي. او بل ابو طالب چې اصلي نوم یې عبدمناف دی او ابو لهب چې اصلي نوم یې عبدالعزا دی. دغه 2 د اسلام عصر نیولی دی او مسلمانان سوي نه دي. او هغه زامن یې چې د اسلام عصر یې نه دی نیولی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وفات سوي دي، هغه عبدالله چې زموږ د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلار دی، او حجل، ضرار، مقدم، زبیر او حارث دی. دا د عبدالمطلب هغه 6 زامن دي چې تر اسلام او بعثت د مخه وفات سوي دي. او د عبدالمطلب لونې صفیه، ام حکم، عاطفه، امیمه، اروه، بره. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 6 امګانی او 9 اکاګان او لسم د ده صلی الله علیه و آله وسلم پلار. دا د عبدالمطلب اولادونه و. مګر کوم وخت چې عبدالمطلب د زمزم څاکندی او څوک یې نه درلوده چې د ده دفاع وکړي، نو یې د ضعف احساس وکړي چې د قوم په مقابل کې ضعیفه یم. نو یې په هغه وخت کې دا نظر کښېښاوه، ویل کماته الله جل جلاله 10 زامن راکړه، یو به د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالوم. کوم وخت چې الله عز وجل وده ته 10 زوی ورکړي او هغه هم ځوان سو، نو عبدالمطلب چې برهي و 10 ځوانان زامن به تر شا په پسې و. اوس نو عبدالمطلب اراده وکړه چې هغه خپل نظر ادا کړي. نو د کعبې شریفې و کاهن ته ورغلی او د کاهن سره به اقداح پراته وه چې ازلام هم ورته وایي. ورونو، اقداح یا ازلام څه شي دي او کاهن چاته ویل کیږي؟ اول، کاهن هغه چاته ویل کیږي چې د مستقبل یا راتلونکي وخت حالات او اخبار به بیانول او دا دعوه به کول چې زه په اسرارو او پټو حالاتو خبر یم او پوهیږم. او منجم و هغه چاته ویل کیږي چې ستورو ته ګوري، د هغو پر تګ او د هغو پر مواقعو حساب کوي،
چې په حقیقت کې دا کار پر ستورو ایمان دی. او ازلام یا اقداح و هغو غشو ته ویل کیږي چې پر هغو بونه کې نوي تړل سوي. او د مشرکینو سره ازلام پر څو قسمه وه. یو هغه قسم وو چې پر ځینو به هو لیکل سوي وه او پر ځینو به یا لیکل سوي وه او دا غشي به سره ګډ وه. نو که به عربو د یوه کار اراده وکړه، مثلا د سفر یا واده یا د یو شي د رانیولو، نو کاهن ته به ورغله او هغه به د دغه غشو څخه یو راویستی. که به د هو غشي راووتی هغه کار یې کاوه، او که به د یا غشي راووتی هغه کار به دغه کال معطله کی. په دې ازلامو کې نور قسمونه هم وه. مقصد دا چې د مشرکانو د ژوند ټول کارونه او معاملات پر فال، کاهن او منجم ولاړ وه. دا د مشرکانو دین او عقیده وه. بدبختانه نن ورځ زموږ په وطن کې هم ډیر انسانان د کوډګرانو او ساحرانو سره تعلق تګ او راتګ لري چې دا کارونه د کفر او شرک کارونه دي، د دین مبین اسلام څخه وتلي او مخالف دي، قطعا حرام او ناروا دي. خیر، خپل قصې ته براسو چې عبدالمطلب د کعبې شریفې و کاهن ته ورغلی او پر هر غشي د یوه زوی نوم ولیکي. 10 غشي جوړ کړه او کاهن ته وویله چې اوس نو دغه غشي سره ګډ کړه او بیا یو ځینې راوباسه. د هر یو غشي چې راووتی هغه د خپل نظر د ادا کولو دپاره حلالوم. ورونو دا مې هیر سوه چې درته ووایم چې پر عبدالمطلب په ټولو زامنو کې عبدالله ډېر ګران و. نو عبدالمطلب په دغه وخت کې د ځانه سره ویل که عبدالله د دغه حلالېدو څخه چپ او خلاصو نو مسئله په خیر ده. یعنی که بیله عبدالله بل د هر یو نوم راووځي پروا نه کوي، ځکه عبدالله تر ټولو زامنو پر ګران و. کاهن هم غشي سره ګډ کړه. عبدالمطلب په کعبه شریفه کې ولاړ دی او دعا کوي چې د عبدالله نوم راونوځي. خو کاهن چې غشي سره ګډ کړه او یو یې ځینې راپورته کوي هغه د عبدالله غشي و. څرنګه چې عبدالمطلب پر خپله وعده ولاړ و نو یې عبدالله تر لاس ونیوی او د اساف و طرف ته رهیسو، غواړي چې عبدالله حلال کړي. قریش دا حال ویني چې عبدالمطلب زوی تر لاس نیولی دی او چاړه یې په لاس کې ده، غواړي چې خپل زوی حلال کړي. نو قریشو پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا عبدالمطلب څه کوې؟ ده ویل نظر مې ایښی و اوس یې ادا کوم. قریشو زوی ځین راکش کړي، ویل زوی ولې حلالوې؟ دوی یې دې خواته کشوي او عبدالمطلب یې د ځان خواته کشوي. په دغه کشمکش کې د عبدالله سر په هغه چاړه زخمي سو چې د پلار په لاس کې وه. نو ځکه عبدالله ته عبدالله اشج ویل کېده، ځکه چې پر سر یې زخم و او اشج په عربي کې هغه چاته ویل کېږي چې سر یې زخمي وي. اوس قریش ورته ټینګ دي چې قسم دی کې حلال کې، که تا دا کار وکړي دا به په عربو کې عادت او طریقه پاته سي. د هر چا چې 10 زامن پیدا سوه یو به حلالوي، هلته به نو د ژوند څه خوند او څه مزه وي. عبدالمطلب د زوی پر حلالولو ټینګ دی او قریش یې منع کوي. په آخر کې ویل چاره څه ده؟ دوی ویل د کاهنانو څخه به پوښتنه وکړو، بیا یې هغه د بني سعد کاهن اختیار کړي چې پر هغه به فیصله کوو. د دې مشکل د حلولو دپاره بیا د بني سعد کاهن ته ورغله. دا وار هغه پر ځای و. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې په دې مسئله کې څه وایه؟ کاهن ورته وویل په تاسې کې د یوه نفر د وژلو دیت څه شي دی؟ دوی ویل 10 اوښه. ورونو دیت به څه ته وایي؟ جواب: که د یو چا څخه یو بل انسان په خطا کې ووژل سي، د دغه قاتل څخه د دغه قتل او وژلو بدل د وژل سوي نفر و کورنۍ ته ورکول کیږي چې و دغه ته دیت وایي. نو کاهن ویل په تاسې کې د یوه نفر د وژلو دیت څه شي دی؟ دوی ویل 10 اوښه. کاهن ویل تاسې بیا غشي سره ګډ کړئ، پر یوه غشي عبدالله ولیکئ، پر بل غشي 10 اوښه. که د اوښانو غشي راووتی اوښان به حلال کړئ، عبدالله خلاص سو. او که د عبدالله غشي راووتی نو 10 اوښه به 20 اوښه کړئ. بیا به د عبدالله سره واچوي. که په هر وار کې اوښان راووته اوښان به حلال کړي، او که د عبدالله غشي راوتی 10 اوښه به نور پر زیاتوي تر څو چې د اوښانو غشي راوځي.
او عبد الله د حلالېدو څخه خلاصيږي. د دوی هم دا فیصله خوښه سوه او بیرته مکې مکرمې ته راغله. نو د کعبې شریفې کاهن ته ورغله چې د عبد الله او لسو اوښانو په مابین کې غشې سره واچوي. د غشو تر ګډولو او را ایستلو وروسته د عبد الله غشي راووتی. 10 اوښان یې نور پر زیات کړه چې 20 اوښه او عبد الله سوه. بیا د عبد الله غشي راووتی. 10 اوښه نور پر زیات کړه چې 10 اوښه سوه. بیا د عبد الله غشي راووتی. دغسې 10 اوښان زیاتوي او د عبد الله غشي راوځي. څو د اوښانو شمیر وصلو ته ورسېدی. 10 واره غشي سره ګډ سوه، خو هر وار به د عبد الله غشي راوتی. کوم وخت چې د اوښانو شمیر وصلو ته ورسېدی او غشي سره ګډ سوه، دا وار د اوښانو غشي راووتی. یعنی اوښان باید حلال کړه سي او عبد الله خلاص. خو عبدالمطلب ویل یا دا مې نه ده قبوله. بل وار یې بیا سره ګډ کړي، بیا یې غشي سره ګډ کړه، بیا د اوښانو غشي راووتی. عبدالمطلب ویل یا دریم وار یې بیا سره ګډ کړي، غواړي چې په دې کار کې چم او حیله نسی جوړ او پوره تاکید کوي. دریم وار بیا غشي ګډ سوه چې یوه طرف ته عبدالله او بل طرف ته 100 اوښان دي. بیا د اوښانو غشي راووتی. نو عبدالمطلب هم د عبدالله په عوض او پیده کې 100 اوښه حلال کړه او د هغو د غوښو د خوړلو او وړلو څخه نه انسانان منع کول نه حیوانان. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انا ابن ذبیحین، یعنی زه د 2 حلال کړه سوو زویم چې مقصد یې عبد الله او اسماعیل علیه السلام دي او دواړو ته الله جل جلاله نجات ورکړي. ورونو دا د عبد الله د حلالېدو قصه وه، خو الله جل جلاله په دغه طریقه سره خلاص کړي. اوس نو عبد الله ځوان دی او پلار یې غواړي چې واده وکړي. نو یې یوه با عزته او با شرفه ښځه چې دا هم د عبد مناف ابن قصي ابن کلاب د اولادې څخه وروغوښته او د دې ښځې نوم آمنه بنت وهب و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په نسب کې شریکه او د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه ده، چې په دې ډول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د طرفه د شریفترین او معززترین نسب خاوند دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګانو په یثرب کې ژوند کاوه او امینه هم هلته اوسېده. نو عبدالمطلب هلته په یثرب کې د عبد الله واده وکړي او بیا مکې مکرمې ته راغله. په دغه موده کې امینه حامله سوه او د دې تر حمل 2 میاشتې وروسته عبد الله وفات سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو. کوم وخت چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت وخت را نږدې سو، مور یې خوب ولیدی چې د دې یو کوچنی پیدا کیږي او د دغه کوچنی سره یو نور وي چې د مځکې مخ ډکوي او دغه نور تر شامه پورې ورسیږي او دا په دغه خوب کې وایي اعیذه بالله الواحد من شر كل حاسد، یعنی دلره په یوه الله سره د هر حسد کوونکي څخه ساتنه غواړم. سره له دې چې دوی مشرکان وه، خو بیا یې هم دغسې خوب ولیدی چې پناه او ساتنه یې په یوه الله سره غوښته. د فیل په کال او د فیل تر واقعې 50 ورځې وروسته د ربیع الاول د میاشتې په 12مه د دوشنبې په ورځ سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي چې دا ورځ د میلادي سنې د 1501 کال د اپریل د میاشتې د 20 یا 22 تاریخ سره موافق او برابره ده. او دا چې موږ 20 یا 22 وایو، دا د هغه وخت په جنتریو کې فرق وو. د یوې جنتري په حساب 20 تاریخ وو او د بلې جنتري په حساب 22 تاریخ وو. او د صلی الله علیه و آله وسلم په ولادت کې عجب او د عادت څخه مخالف واقعات پیښ شو چې اوس به یو څه درته بیان سي. خدا بیان یې په دې سبب نه دی چې د صلی الله علیه و آله وسلم عظمت په دغه شیانو کې دی،
بلکې دا هغه علامې دي چې د ده علیه الصلاة والسلام د راتګ زیري پکښې دي. کنه اصلا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت او لویی په هغه رسالت او منهج کې ده چې د صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته راوړي دي. دغه شیان صرف د ده علیه الصلاة والسلام د راتګ زیري دي، لکه څرنګه چې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر وایي: زه په مدینه کې وم او عمر مې 7 کاله و. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي، زه د یهودو په منطقه کې د یهودو سره وم چې د یهودو یو راهب پر قلا ختلی و او نارې وهلې چې ای د یهودو ډلې، نن د احمد ستوری ښکاره سو. هغه ستوری ښکاره سو چې نه ښکاره کیږي مګر په پیدا کېدو د احمد صلی الله علیه و آله وسلم. یعنی یو ستوری دی چې تر هغو نه راخیږي تر څو چې آخر الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم پیدا نسی، او هغه ستوری نن راختلی دی. حسان رضی الله تعالی عنه دا شاهدی ادا کوي چې دا خبر د یهودو څخه واورېدی، او د دې څخه دا هم معلومه سوه چې حسان رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 7 کاله په عمر زیات دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک ولادت د زیرو او بشارتو څخه یو هم دادی. کم وخت چې د ده علیه الصلاة والسلام مور حامله سوه، دغه د دې حمل بې دردو او بې تکلیفو و. که څه هم تاسې ته معلومه ده چې حمل همیشه د تکالیفو او دردو سره وي، خو دا د دغه دردو څخه فارغه وه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت د عجایبو څخه دا ده کم وخت چې دی صلی الله علیه و آله وسلم پیدا سو، پر دواړو لاسو یې تکه کړې وه او سر یې لوړ نیولی و لکه اسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم مختون وزیږېدی، یعنی سنت کړه سوی و، او مسرور وزیږېدی، یعنی نو یې هم پرې سوی و. زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپریکي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.